انډیا ورسز پاکستان د کرکټ هغه غټترین میچ ډالرز شینواری سپیکس د حق او سچ आवाज دی وروره مونږه حقیقت یو او حقیقت ته خاطر چې دی بعضې نه سړي زامن هر طرف نه خپل اغازان ښکارا کوي په کامنټونو کې او شینواری سپیکس د هغوی هیڅ پروا نه کوي پخوا مې د پاکستان ټیم ډیر خراته سپورټ کاوه مې خود زړه د خلاصه مې سپورټ کاوه د چا په کیسه کې نو ما مګر چې حقیقت درته وایم اوس مې انډیواله I don't care پوه شوې په خوشحالۍ مو د پښتونخوا پښتنو زما خپل خلک یسته خوشاله ما خو که د هندوستان نه مو گیم بایلو د په دې غم کې ما شریک نه یم وروره پوه شوې ا د بجلی ګر منا خبره موږ منافقان نه منافقت را نه کیږي عمران خان صاحب روانه بیخي د زړه نه ګران دی صحیح پټان دی مګر نور مو په پاکستان کې څه دی کنه ما ته پاکستان کې صحیح د سړی بچی ښکاری نه او دا مطلب نه چې د انډیا طرفدار دی انډیا خو د غوا زامن دي نریندر مودي خو بیخي د نه سړی بچی دی پوه شوې نو وروره د هغوی هم سپورټ نه کوم ستاسې هم سپورټ نه کوم پیور کرکټ ته او کېدای شي سره ډېر اخري ټایم کې که وګورم وبه یې ګورم کې کېدای شي میچ هم ونه ګورم خو بیا هم یو څه در سره ستاسې تمه وي چې یاره درته پې خبرې وکړم چې خبرې ونه کړم بیا چې ولا د افغانانو نه یا د میډیا د فشار د پاکستان په اړه خبرې مه کوم مړه موږ د چا نه هېرېږو د دې فشارونو دې شي نو چې دغه اوس به سره سوشل میډیا کې شینواري سپیکس وینا خو حقیقت دا دی چې وروره ډېره موده بعد اول ځل داسې ښکاري چې دواړه ټیمونه سره ایون سټیون دي او زیم کولمبو دی کولمبو یو نیوټرل وینیو ده سپین دپاره ښه کنډیشنز دی پاکستان تیرو دوه درې میاشتو راسې خپل سپین ډپارټمنټ ډیر مضبوط کړی هغې نه مخکې ډیر بیکار او حالات حالات خراب و سره سپینر ورسره وونه مین سپینر شاداب خان انجرډ و دغه اوس خو ګوره هغه ابرار به کله ټیم کې آوټ و کله ان اوس ابرار چې دی ریګولر په ټیم کې لوبېږي دې سره کانفیډنس اوچتېږي اوټ اف نو ویر عثمان طارق را پیدا کړ ګوره ټول انډین پریکټیسونه ورته کوي دغه کوي مطلب په ذهن باندې ناست دی او عثمان طارق که زړه د خلاص سبا له جټکې مټکې ورکړي یو نیور نو پوه شوې نو ډېر څه کولی شي همداسې سایم ایوب ورته داسې یو آوټ اف نو ویر میسټري سپینر په لاس ورغی پوه شوې او خال راونډر شو ورته and don't forget شاداب چې دی he is a key player as well نو مطلب سپین ډپارټمنټ یې ښه مضبوط کړی دی هندوستان سره ورون چکرورتی چې دی همیشه د هغوی دپاره دغه او باقي ورسره راکاږي بیټینګ د هغوی مضبوط دی خو په څنګه مضبوط دی په ابھیشیک شرما دومره های ریسک گیم کوي کنه او ښه پراپر کرکټ کوي دا کار یې ښه دی نو هغه او سوریا کومار دا دوه ډېر مهم دي او بیا ډاون د اورډر هاردیک پانډیا آرامي ګوره ډېر پاکستان خلاف هغه داسې جذبې نه کټر هندو څه هغسې دی بالکل ښه د جذبې زړه د خلاصه لوبه کوي نو پاکستان خلاف چې کله بالینګ هم کوي ته د سپیډ وګوره داسې باونسر یې کوي د ریګولر بالر نه زیات دی بیټسمینان باونس آوټ کوي ولې جذبه ده هندو دی خو نه هندو دی کټر بس پوه شو دشمن دی خو صحیح دشمن دی د اوسمال نو هغه هم خطرناک دغه کېدی شي پاکستان سایډ ته بیټینګ کې د هیچا معلومات د بیټینګ نه کېږي سایم ایوب یو نیور نو صاحبزاده فرحان ټک ټک سټاپ او ډز شپږیزه سټاپ ډز شپږیزه دغه سټرایک ریټ سره چې دی هغه به شاید هم د 120 130 سره چلیږي خو پاکستان ته هغه ډاینامیک اوس هغه جي دغه دی خو هغه جي سپین دپاره ښه پلیر دی که هندوستان سپینر ورته راوسته سپینر هغه ډزی فاست بالر هغه جي ستاسې بیخي نشي والی بابر اعظم بهترین کوالټي پلیر دی بٹ آوټ اف فارم یو نیور نو هغه باندې پریشر دی که عثمان خان مو ولوباو نو ځان مو خپله خراب کړه که خواجه نافې مو ولوباو دا ګای ایز ډینجرس آی لایک هیم نو دغه څه باقي نو خو خیر دې ځل میچ داسې اول ځل ګورو چې که دلته خو پنځه بجې هم دی راپابسې ګور شد سارې مونځ خو چې دی هغې نه وروسته به انشاءالله مونځ به وکړو او بیا به یې وګورو نو سټارټ نه داسې نه انټرټینینګ دغه ته ورته نه کښېنم چې اول نه ورته کښېنو یا د افغانستان گیم ته چې اهیر آف ټایم انتظار دلته به دې ځل ته ایموشنز نه بس پیور کرکټ به ګورو او وروره دا د اسلام جنګ هم نه دی نه د مسلمان او دغه جنګ دی پوه شو دا تاسو خپلو کې یو خلک یسته یو بل نه راوتلي یستی نو دې د خاطره که ومګاټه هم بیا به سره هغې وروسته خبرې وکړم شینواري سپیکس نفرت پال نه دی نفرتونه نشته
که بیه ملو ده نو په غم کې مشریک نه یم وروره غم به بیا خپل دی پوه شوې